پمونگران زمون رسول ډیر قدر دان زمون رسول پنبیانو کی سردار لري لوی شان زمون رسول پنبیانو کی سردار. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري. مغیر بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی درې کارونه الله حرام کړی دي او درې کارونه دي چې د الله بدی شي. الله چې درې کارونه حرام کړی دي اول پاغي کې د مور او پلار آزار اخیستل د الله حرام کړی دي. دویم ولنونی ژوندۍ په ځمکه کې دفن کول لکه د جاهلیت د دور عادتو. او دریم دا خبره چې سړی د بل نه خپل حق پوره غواړي او بل خپل حق نه ورکوي. او درې کارونه دي چې د الله بدې شي. قیل وقال دې ته ویل کېږي چې سړی بې سنده خبرې نقل کوي او بغیر بې فایدې خبرې نقل کوي او هر خبره چې اوري د هغې بیان کوي. او دویم ډیر سوال کول د ضرورت نه بغیر سوال کول. او دریم د مال ضایع کول. دا درې کارونه د الله بدې شي.